دوستانو سلامونه، نیکې هیلې، هیله مند یم چې ټول به روغ اوسئ. نن تاسو ته زه داسې یو بات درته معرفي کوم، یو ربات دی چې مثلا کوم ایرډراپونه چې موږ او تاسو خپل په ټرسټ والېټ کې اضافه کوو هلته ایډ کوو. هر کله چې هغوی موږ او تاسو ته هغه مربوطه کوینز راولېږي، دغه ربات موږ او تاسو ته معلومات راکوي، موږ خبروي په ټلګرام کې. نو ښه خبره دا ده چې دا ربات موږ خپل د والېټ ادرس د دوی سره اضافه کړو. هر کوینز چې موږ ته اضافه کیږي بیا د هغه په اساس باندې دوی موږ ته معلومات راکوي. ربات اضافه کول هم ډېر اسانه دی او تاسې هم د دې څخه خلاصیږئ چې هره ورځ یا هره دقیقه وغواړئ مثلا خپل ټرسټ والېټ یا بل والېټ چک کړئ. تر هغه بهتره دا ده چې تاسو ته ربات معلومات درکړي. ستاسو ته زه په ګروپ کې هم په کمنټ کې هم دغه لینک درته پرېږدم. کله چې تاسو پر لینک باندې کلیک ووهئ ټلګرام ته راځئ دغه صفحې ته. کله چې دلته رالاست په سټارټ باندې به کلیک ووهئ. کله چې مو پر سټارټ باندې کلیک ووهئ دوستانو، تاسو ته بله دغسې صفحه یا دغسې اپشن درته راځي چې دلته به تاسو نور په هیڅ اپشن باندې ګوته نه وهئ. یوازینی شی چې تاسو غواړئ کار وکړئ هغه دا چې خپل والېټ اډ کړئ. نو دلته تاسو به پر اډ والېټ باندې چې په چپه لاس کې اوله دانه چې دی دا اډ والېټ دلته چې لیکلی دی پر دې باندې به کلیک ووهئ. کله چې مو پر هغه باندې کلیک ووهئ دلته تاسو ته مثلا دغه څو شبکې چې درته راځي ایټریوم دی، بي اس سي دی، اف ټي ام دی، پولیجن دی او واکس دی، دا 5 شبکې چې دي تقریبا 99 سلنه هغه ایرډراپونه چې موږ تاسو ته معرفي کیږي هغه پر دغه شبکو باندې جوړ دي. نو د دې په دې شبکو کې چې تاسو د هر یوه ادرس ورته ورکوئ هغه کافي دی. مثلا دلته موږ تاسو د پالیجن ادرس ورته ورکوو، پر پالیجن باندې به کلیک ووهئ. پالیجن باندې چې مو کله کلیک ووهئ بیا به وروسته پر ډن باندې کلیک ووهئ. پر پالیجن چې کلیک ووهئ د ټیک مارک علامه چې ده دا ورکیږي، د هغه څخه وروسته به بیا ډن باندې کلیک ووهئ. دلته تاسو ته وایي خپل ادرس دغه د پالیجن ادرس دلته تاسو چش کوئ اضافه کوئ. نو موږ او تاسو ځو ټرسټ والېټ ته ځو، ټرسټ والېټ به خلاص کړو. موږ او تاسو د څه شي ورته اضافه کوو؟ د پالیجن ادرس ورته اضافه کوو. صحیح دی. ګورو د لې پیدا کوو، خپل پالیجن پیدا کوو، بیا د هغه څخه ادرس ورته راخلو. پالیجن دوستانو همدغه د ماتیک چې دی یا پالیجن همدغه دانه خپله پالیجن دی. دلته زه مکمل لیکم، دلته تاسو ته په دا سر کې راځي درته پالیجن ماتیک چې شبکه یې هم ماتیک ده دا به آن کړئ. کله چې مو آن کړئ ډن به ووهئ دلته لاندې تاسو ته خپله په لیست کې پالیجن درته راځي. پر پالیجن باندې به کلیک ووهئ، د ریسیو ادرس به ورته راواخلئ، دا به کافي کوي او دلته به راسئ، دلته به ورته دا ادرس ورکوئ، ورته ورولېږئ. ملګرو کله چې مو خپل د پالیجن یا د ماتیک ادرس دوی ته ولېږئ دوی تاسو ته دغسې یو میسج درکوي، دا به سکیپ کړئ. کله چې مو دا سکیپ کړئ دلته تاسو ته وایي ستاسو دغه والېټ واز اډډ ټو ماین واچ لیست، یعنې ستاسو دا والېټ زموږ واچ لیست ته اضافه سو. هر کله چې ستاسو والېټ ته په کوم ایرډراپ کې چې تاسو نوم لیکنه کوئ هغه ایرډراپ تاسو ته لیږل کیږي، دلته دغه ربات تاسو ته مکمل معلومات درکوي چې مثلا دغه دی ستاسو والېټ ته دغه ایرډراپ دغه اندازه اضافه سوی دی. نو که چیرې تاسو ته په اول کې دغسې یو میسج درته درکړي، مثلا دلته تاسو ادرس ورته ورولېږئ، بیا دلته درته وویل چې ساري آی ډونټ انډرسټینډ، د هغه څخه وروسته به تاسو ته یو بل دلته مینوګانې درته راځي، اډ باندې به کلیک ووهئ. چې پر اډ باندې مو کلیک ووهئ بیا به والېټ ورته انتخاب کړئ، بیرته بیا تاسو دغه اولي اپشن ته تاسو راولي، بیا به پالیجن ورته انتخاب کړئ او د پالیجن ادرس بیا ورته ورولېږئ. دوهم وار که چیرې تاسو په اول ځل کې ستاسو د پالیجن ادرس درڅخه قبول نه کوي، بیا په دوهم ډول په دوهم وار چې ورته قبول یې کوئ ورولېږئ، حتما دوی قبولوي درته. اول وار نه پوهېږم چې دوی څه مشکل لري، په اول ځل باندې ممکن ستاسو څخه هم ادرس خپل په واچ لیست کې اضافه نه کړي، اما دوهم وار بیا د عملیه سر ته ورسوئ همدا د ماتیک ادرس ورته معرفي کافي کوي د پالیجن ده، ورته ورولېږئ بیا ستاسو دا ادرس منل کیږي.